د باقر شعرونه ارشاد. زما په فن او په هنر باندې دې ور ولګي چې پکې فکر د خپل قام او د ولس په دې چینه کې د انسان وینه راځي. باقر مونځ د قضا شو خو په دې اوبو اودس نه کوم یریږم خو پوهېږم پارسه پروردګار حالاتو راته لاس یې په خوله پروردګاره په دواړه به خلکو کې د سوچ خبر دا یوازې وجل کېږي پښتنه پروردګاره. ډېر ښه یار، ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. اجازه څنګه یې؟ خایمه برابر یې؟ بیمار خو نه یې؟ نه. شعرونه درله درځي؟ ما پېژنې زه څوک یم؟ تو ابراهیم تاج. ستاسو د دې کلي څه نوم دی؟ مونږ د کلي کوزه باز دره. کوزه باز دره. شعرونه ورته ووایه لږ په تیز اواز ښه؟ د چا شعرونه؟ ګوړی چای وکړو کاوه وه ښه وه د ژمي یخه پخه شپه وه ښه وه د خاورو ګټو د خټو جوړ د پښتون سړي حجره ښه وه کاڼي دې رښتیا نه کړه پورې دې رانجه نه کړه وینې روی کړې وږي دې ماړه نه کړه مړ شوې باچا خانه خو یو دې پښتانه نه کړه. ډېر ښه ماشاءالله ماشاءالله. بل راته د چا شعرونه؟ یریږم خو پوهېږم پارسه دې ووایه د منصور شعرونه ووایه. د منصورو بابا ښه دی د ابای نه د بابا ښه دی زما ټول کور پیرنا دی یو لاټین یوه د اولاد ډېرې مجبورۍ ډېر ارمانونه دي خو بابا پسه پوهېږي پسه نه پس دا چې څوک پېژني د زړه خبره مور دی چې د خپل بچي په زړه پوهېږي. ډېر ښه ډېر ښه. اوس راته د ضمیر لالا شعرونه ووایه. ضمیرو مرګ او بېلتون دواړه جوړ دي د زړه د کور په دروازه دی بېګا عشق دی دا څنګ خلک دی سبا بیا په جن ولاړ دی خوشحالۍ ستاسو رسېدلي دی او ډس ته دې صرف پښتانه ولاړ دی. ډېر اعلی ډېر اعلی. او چا راته ویله د باقر پوره نظم هم ورځي. دا زما د وطن حال دی درځي درله؟ دا زما د وطن حال دی ژوند په سور انګار ولاړ دی هر سړی په دار ولاړ دی اسرافیل ستا شپېلۍ منتظر دلخار ولاړ دی د وحشت په بلا مال یو د ګزارې رکانې ګناهګار یو پښتانه یې بوج به وړه کړي د بل لاس زمونږ ګریوان د ټول جهان د حیران دی در مزال وکړي مړ د دې دور لقمان دی د خپل حق پوښتنه نشته دا پوښتنه منه نشته عجیبه لوبه شو روده د پښتون پښتنه نه مسلط په مونږ جال دی دا زما د وطن حال دی. یو وخته په ویر جړا کې احساس نشته په دنیا کې داسې ظلم په مونږ شو نه دی سربلا کې دی لیوانو په ځنګل کې څوک پښتنو کې داسې څوک را پیدا چې دا منځانو کې سور په مینو هر دیوال دی دا زما د وطن حال دی دا ما د وطن حال دی لیمان یې راته مړه مشران یې راته مړه کړه سکولونو مدرسو کې ماشومان ته مړه کړه یو وخته په ویر جړا کې احساس نشته په دنیا کې داسې ظلم ګوشو نه دی شوی سربلا کې څو پیړۍ وشوې چې ویر د خپو کې مې زنځیر دی وښیدل زمونږ ته چې ویده زمونږ ضمیر دی په شوره کرخام و د غلام وي په چې خپل ورور وجنو لګې مین دومره په اسلام یا قصه ختمه که خدای دا لانجه دا مونږ د دې کپس نه اسرافیل ته مې ور یاد کړل چې پوکې ورکې قیامت تون خلاص د دې پسات ته جانه د یو سوال دی دا زما د وطن حال دی. ډېر ښه یاره ډېر زبردست. په تیز اواز حد میں تشدد په فلسفه را سره لاړ شه باچا خان په نظریه را سره چې د کرکې او نفرت په جنګ کې دواړو له تاوان د امن او د مینې په ټپه را سره لاړ شه. ډېر اعلی. راغلي وو کوزې بازدرې ته ملګري را سره هم او ناستو ادبي بنډار و ملګري ګپ شپ لګو شعرونه نو د فهیم زیات راغلي وو او چې په دواړو سترګو باندې معذوره هم دی خو هغه بار بار وایي چې دلته راشئ 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 بهرحال د هغه په وینا باندې راغلو او خو فهیم راته ووایي چې زموږ په کلي کې یو ماشوم دی او ترس بی دی او وایي چې ډېره شاعري ورته یاده ده او ډېر شعرونه ورته د شاعرانو یاد دي
نو یقینا ډېره د ستاینې خبره ده چې زمونږ په پښتانه نړۍ کې شعر یوازې دومره عام نه شو بلکې شعر د ماشومانو ذهنونو ته هم کوشو او چې دغه ماشوم په دې وړه کوپړۍ کې څومره ډېر شعرونه پراته دي نو یقینا ستاسو په عقل وخوځي. زه خو له خپل طرفه داد در کوم او تکړه اوسه دغه شانتې صحیح ده. او په خپله به شاعري کې که نه صحیح شوله ده. زه خوشحاله اوسې. ډېره زیاته مننه قدرمند شي د دې الله په امان.